ای جانم یک کار جدید تقدیم دوستان گل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ته الله تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم یو په سیمه باندې. نن موږ راغلي یو سیویو ته. موږ به تاسو ته سیویو ښیو چې سیویو کې څه صورتحال دی او خلک چکر له راځي او څه انجوای کوي. نو موږ سره اوسئ، راځئ. اوس دی وخرالو د سمندر غاړې ته، د سیویو غاړې ته. نو دې کې ډېر هلکان راغلي دي، چکرو راغلي دي. د هغې دپاره به موږ دی نه یو څه تپوس وکړو چې مطلب ځای ورته څنګه ولګېد او د راتلو ځای دی او که نه دی، او مطلب څوک هم چېرته مېلمانه درڅخه راشي نو ډایرکټ یې راځغلوئ. د سمندر غاړې ته ډېر ښکلی ځای دی. موږ رالو د سمندر غاړې ته. اوس موږ تاسو ته په سمندر دی ټکټوکران نه به موږ تپوس کوو چې دی ټکټوک له راغلي دي او څه مطلب ویو څنګه راځي. کس لیے سر آئے ٹک ٹاک بنانے کے لیے، سیویو میں مزہ آتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے. ادھر یہ سو کے آیا ہوں. ادھر یہ اچھا لگا ہے سی ویو؟ اچھا، یہ بھی ماشاء اللہ اچھا ہے. یہ سی ویو ٹھنڈ میں جی جی ہاں ٹھنڈ ہے جی. اچھا اچھا. ٹک ٹاک پہ کتنا؟ 300 فالوور ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ بتا یار، یہ بتا ویو کیسا لگا آپ کو؟ سیویو میں آ کے تو اچھا لگا. ہم لوگ ٹک ٹاک بنا رہے، انجوائے کر رہے. موسم بھی اچھا ہے. سیویو تاسو ته موږ ښیو سیویو ډېر ښکلی ځای دی. بل د سړي ذهن پکې فرش شي. سړی لکه مطلب چې په کراچۍ کې لکه نو سړی ساه تنګ راتنګ وي، راشي سیویو ته راشي. سیویو په غاړه باندې سړی غواګانې ولګي. ډېر ښکلی ځای دی. چې کله انسان بور شي نو لکه راتلل پکار دی. چېرته په میاشت کې چوټي اتوار ورځي سیویو ته راتلل پکار دی. سړی لږ پام بدل شي. ښکلې سړی غواګانې تازه غواګانې دي. او بل ملګرو دا وکړو چې مالګې اوبه دي او مطلب دې کې ټوله مالګه ده. که چېرې مالګه دې اوبو کې نه وه نو دا اوبه به بیا خرابېدې. په دغه وجه باندې دې کې ټوله مالګه ده. نو اوس به موږ روان یو، د ګڼې منځ ته به موږ ځو هلته پورې چې لکه خلک راځي او دې کې خلک خوانو ته خېږي، خوانو باندې ځي، په سکوټرو باندې ځي. نو ډېر ښکلی ځای دی. چکر دپاره راځئ، ملګري در سره راشي نو ډایرکټ یې سیویو ته راولئ. ډېر ښکلی ځای دی. او تاسو ته موږ د سیل و تفریح والے سره ویلي. اوس موږ سره دې وخت کې ناست دی د مار او د نیولي مالک. موږ دې سره السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ مار ہے، سانپ ہے. دکھاؤ. یہ کیمرہ مین ہے نزدے راشا. زبردست. اس کا مطلب کیا پیتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ اس کو انڈا کھلانا پڑتا ہے، دودھ پلانا پڑتا ہے. جمعرات کو گوشت بھی کھلاتے ہیں. جمعرات کو گوشت بھی کھلاتے ہیں. چودہ والے کا مار سو ہے. خطرناک تو یار. استاد یہ کیا ہے؟ یہ ازدا ہے. کاٹتا تو نہیں؟ نہیں، یہ بغیر زہر والا ہے. غیر زر والے. وہ جو ہے وہ یہ نیولا ہے. نیولا ہے. نولے یا نیولا؟ نیولا. اچھا نیولا ہے. استاد یہ کیا کھاتا ہے؟ نیولا نیولا کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے. گوشت کھاتا ہے. اچھا اچھا، شکریہ استاد. اس کو تھوڑا گن مارو. ښه دوستانو، څنګه چې تاسو دا وکتل نو راشي سیویو وګورئ. دې کې چې کوم دی نو ډېرې مزې دي، ډېر انجوایانې دي، ماران هر څه پکې دي. او موږ سره اوسئ، نور ښایستونه به هم تاسو موږ تاسو ته معروف اوس راځئ موږ سره اوسئ. موږ به ځو ګوړو والا څخه او دا ګاډي چې په کوم چلېږي نو دې کې خو به موږ دوه کاره کوو. یو کار خو به موږ دا وکړو چې تاسو ته وسایل و تفریح مو ښیو. درېیم کار به موږ دا وکړو، دویم چې یاره که څوک هم مطلب بېروزګار یا ځان له ګاډي اخیستل غواړي یا ګوړه اخیستل غواړي یا په دې ځای کې مزدوري کول غواړي نو هغې دپاره به موږ تاسو ته وایو چې څه صورتحال دی او څه کول دی او مطلب څنګه راتلل کېږي. مهرباني. ګاډه ولاړ تاسو ته موږ دا ویلو چې دې نه به موږ د دې حوالې سره تپوس هم کوو که څوک کار کوي یا مطلب چې کې شوقې ګاډه راولي او پکې مزدوري کول غواړي نو د سره راځئ موږ سره اوسئ. دې نه موږ وعلیکم. وعلیکم السلام. روزانه څنګه جوړې؟ خیر دی، شکر. نوم دې څه دی؟ عبدالله. عبدالله دی. عبدالله کوم ځای سره تعلق ساتي؟ مونږ بس پېښوري. پېښور. ښه ښه. عبدالله دا راته ووایه یاره چې ماشاءالله سیویو ته راغلی یو نو دا څنګه ځای دی؟ سیل و تفریح دپاره ښه دی؟ هو ماشاءالله بس پیملین ښه لاوستی شي. چکر دی ښه انجوای. او ته به موږ په ګاډي کې ګرځئ؟
ولې نه مهرباني یار مهرباني ملګرو اوس ته دنه موږ د دې حوالې سره تپوس کوو چې لکه که دلته اوس څوک مطلب ځان له گاډي اخیستل غواړي یا د دې ځای مطلب سی وی خوښوي ځان له پکې مزدوري کول غواړي دا گاډي به څه صورت حالي دا گاډي به په څو باندې تیارې شي بس دا گاډی خو ملاویږي 1 لک 1.5 لک روپۍ او دلته لیش میش ډکول غواړي بیا چلوه مطلب تا دا گاډي به جوړی د کم ځای نه دا موږ ورانې راولي د شیرشانه دلته جوړو شیرشان روان راولي ډانچه راولي بیا یې جوړوي دلته جوړو ټوټل گاډي په څو کې تیاریږي ټوټل بس ښه گاډی 1.5 لک 2 لکې کې تیاریږي 1.5 لک 2 لک کې تیاریږي او دا چلیږي په څه پېټرول باندې چلیږي ګیس باندې پټرول باندې چلیږي پېټرول باندې چلیږي دا راته وایه په دې باندې تاسو 100 روپۍ مزدوري کوئ روز په دې باندې موږ 2000 هم کوو 3.5 4 مطلب په 1.5 لک روپۍ باندې لکه ماشاءالله خلک وایي روزګار نشته په 1.5 لک 2 لک روپۍ باندې خلک دغه کوي روزګار کوي لکه 3-4 هزار روپۍ په روز ګټي ها دا راته وایي چې عبدالله یاره د انتظامیه دپاره کې څه وایي لکه دلته انتظامیه خو به هم پیسې غواړي د هغې څه مطلب څه صورت حالي بس موږ دا 200 روپۍ د ورځ ورکوو هفته اتوار 300 ورکوو هفته ته 300 روپۍ وسې 200 روپۍ او دې کې تاسو مطلب 3-4-5 هزار روپۍ روز ګټئ نو لکه که څوک هم لکه مطلب راځي ځان له ځکه ورڅخه لاک 1.5-2 لک روپۍ نو ځان له د گاډي والي او خو حق لاله مزدوري د کوي 2-3 زره روپۍ چرته هم نه دی داسې د عبدالله بالکل مهرباني اوس په موږ عبدالله سره یو عبدالله سره موږ یو څو چکر یو نو راځي موږ سره اوس موږ روان یو د ملګري سره لکه موږ لږ چکر راک عبدالله ګورې ښه مخکې لکه سټینډ ته خیال کوه عبدالله دا راته ووایه چې دا څومره پېټرول در ورځې سکي دا سکي او 1800 روپۍ سکي 1800 روپۍ پېټرول سکي ښه عبدالله ماشاءالله دې سفر خو ډېر ښکلی دی یاره او ماشاءالله هر یو کس کینی وای ښکلی چکر ښکلی چکر دی که نه هلکه لږ غوندې دغه داسې چل دی چې څه ورته وایي د سمندر غاړې ته لږ بوزیاره چې د مینهوالو ته موږ دا غاړه هم پکې وښیو نو موږ سره زموږ یو ګران مېلمه راغلی دی زور احمد څنګه یار خیر خیریت ته ثنا الله ته څنګه ستا طبیعت ښه دی ضرورت څه محسوس کوې څه خوند نشته او یار د سیویو خو ډېره مزه ده یاره تا موږ راوستو ستا ډېره مننه زموږ هلکه چې څوک هم راځئ که نه نو سیویو ته راشي ډېر ښکلی ځای دی امن پسند ځای دی پرامن ځای دی نو اوس په موږ تاسو ته ښیو دا ګاډه چې دی نو ډېره ښکلې مزدوري هم کوي نو چې چا مزدوري نشته ځان له مطلب چې چا دغه نشته خلک وایي روزګار نشته دا ځوان نری چری لږ پکې ناست دی 2-3 زره روپۍ خپل مور له حقې لالې کور ته وړي نو چې څوک هم د ډیوټو خواهشمند دي ځان له دې لږ لږ انویسټمنټ وکړي او د هغې نه باوجود هم مطلب دا د 2-3 زره روپۍ ښه نارمل ګټي دا سیده سمندر ورته پکې راوله نورجانه دا وګورئ تاسو خپل کتئ شئ ډېر ښکلی ځای دی راشئ چکر راولګوئ او وګورځئ سیل و تفریح وکئ او موږ سره اوسئ خپل پښتو 302 سره موږ به تاسو ته نور مظاهرې ښایستونه به موږ تاسو ته ښیو ډېره مهرباني ښه عبدالله دا راته ووایه چې دا گاډی چې کوم دی که نه دی سپیډ وایي سپیډ وای نورمل سپیډ وایي که نه نارمل وای د فیملی دپاره مطلب ماشومې چلولی شي چلولی راشي گاډی وچلوئ که چا گاډی نه یې چلولی ډېر ښکل دی او بس راته وایه که عبدالله بس کافي دی یاره نور عبدالله دا راته ووایه چې یاره گاډی ځان سره بیایې که دلته ولاړ څنګه دا کس ولاړ دی نو موږ تپوس کوو چې د 100 روپۍ ګټي په لږ غوندې انویسټمنٹ کې السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد اعظم بھائی کیا کام کرتے ہو آپ سموسے رول بیچتے ہیں سموسے رول بیچتے یہ بتائیں اس میں آپ کا کتنا انویسٹمنٹ ہے مطلب یہ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے اس میں جو ہے نا جمع کیا ہے آٹا کتنے کا لیا ہے گھی کتنے کا لیا ہاں آٹا مہنگا ہو گیا نا ابھی جو ہمیں 40 روپے کلو مانڈا مانگتا تھا ملتا وہ تو صحیح یہ بتائیں آپ نے اس پہ کتنے پیسے آج لگائے مطلب 700-800 روپے کا مال ہے یہ ہم تو 3000 روپے کا مال لے دے کم از کم مجھے لگتا ہے 2000 تک بک گیا 1000 تک کا پڑا ہوا ہے مطلب 3000 روپے کا مال تھا اس پہ آپ نے کتنے انویسٹ کیا ہے 2000 روپے کا سیل کیا ہوا ہے 1000 روپے کا دن کے کتنے پیسے کماتے ہیں اس میں چلو اللہ کا شکر ہے 800-700 کما جاتا ہوں 800-700 روپے کماتے ہیں سلام ہے بھائی اس بھائی کو یار یہ جو ہے نا یہ دن کے جو ہے نا 800-1000 روپے کماتے ہیں لوگ بول رہے کہ کام نہیں کام ہے بھائی لیکن محنت نہیں ہے محنت کرو کام ہے مہربانی بھائی بل ملګری موجود دی دنه وته پوس کو څه دی نوم مې کامران دی کامران کوم ځای سره تعلق ساتي یار زه خو یم د دیره اوسې په قیم آباد کې اوسېږم ښه کامران دا راته وایي سیویو والی سره څه وایي کتونکو مینهوالو ته موسیو خو ډېر ښه ځای دی او د چکر دپاره ښه ډېر ښه ځای دی ښه ځای دی ښه ځای دی ډېر خان مخان ګوړې موړې هر څه پکې دي هر څه شته دی شکر الحمدلله هېڅ څه شي کمی پکې نشته دی بل کاروبار پکې هم شته که نه کاروبار بالکل کاروبار خو شته دی څه کاروبار دی پکې نو ښه شته هر سړی خپل دغه کوي نو هر شیز خرڅېږي چنګمان خرڅېږي رولونه خرڅېږي پوخان باندې خلک خپله مزدوري کوي هر قسم مزدوري شته دی د کامران د وینو مقصد دا دی یاره چې کار شته خو کوونکی نشته رولونه خرڅېږي ببل خرڅېږي سګرټ خرڅېږي چاوې خرڅېږي خلک وایي کار نشته اوس موږ ستاسو د مخې تپوس وکړو 2000 3000 1500 روپۍ خلک ګاډي جوړوي نو کامران کتونکو ته به څه وایي
نو بس زه خو دغه وایم چې کله هم چکر لګوئ نو سیوو ته راغلئ. ډیره مهرباني ډیره مهرباني. نه دوته پوښتنه کو. السلام علیکم. वालेकुम सलाम. क्या नाम है दोस्त आपका? असगर बलोच. असगर बलोच. बलोच भाई ये बताए कि इसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है काम में? 3500 रुपया. 3500 रुपए इस भाई ने इन्वेस्ट किया. अभी इससे हम पूछते कि 3500 रुपए पे कितने पैसे कमाता है. तो असगर नाम बताया. असगर बात बताए यार हमारे देखने वालों को कि 3500 रुपए में आप कितने पैसे कमाते हो? बन जाता है सर 800 1000 900 बन जाता है. 1000 मतलब 800,000 रुपए आप बनाते हो ना, घर पे लेके जाते हो. यार आप लोग के सामने के असगर जो है ना 3500 3000 3500 के इन्वर्ट से ये जो है ना 800,000 रुपए घर लेके जाते हैं कमाई. तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि कारोबार है लेकिन करने वाले नहीं है. ऐसे ही है ना असगर? जी जी बिल्कुल सही है भाई. हमारे देखने वाले को क्या बोलोगे? काम है नहीं है? काम है क्यों नहीं है भाई. करने वाला करने वाला नहीं है काम बिल्कुल. 22 से सीखे 3500 रुपए के इन्वर्ट से 1800 रुपए हक लाली मालूम के तस्तखकारी दल तक सरास वलाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. संगे रूर खैर दे शुक्र दे. ठीक ठाक. इसे नुम दे दे साबिर. कम दर सर साबिर खान पेखावर. साबिर दार तो हुआ जाना ना चे दा एस पी सी गटी. हाँ शुक्र दे वली नु बदल. चलो कोई कार निश्ते यार. कारून नष्टा को खलक निश्ते दे. कवलो वाला हाँ कवलो वाला निश्ते. 200 रुपए दे रोज गटी दते दर रोज खर्चे सुम 1500 खर्चे दा माशाल्लाह 2500 3000 रुपए दे दार. शुक्र दे. वाला तो बच्चों वाजी कार शते को निश्ता. कारून नष्टा दे ची खलक की हो की खडीर कारून दे. मेहरबानी यार मेहरबानी. लगे तालक मेहनत कई तो वक्त सार राजी वो बजी राजी हो माखाम शपक बजी 100 रुपए गटी. 230 गटम शुक्र दे. 230 रुपए गटे मनम यार दे हिम्मत सलाम दे. 230 रुपए दे पास पकी गटी खलक वाय कार निश्ते कार शते का निश्ते यार. का निश्ते यार का वली निश्ते मिल्क पे चक्कर आ गली मड़ा. हां जबरदस्त मेहरबानी. दोस्तों अभी हमारे साथ एक दूसरा भाई मौजूद है, इससे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है प्यारे? नुमान भाई. नुमान कहाँ से ताल्लुक है? कोयटा से. कोयटा से. नुमान ये बोले यार सीवीओ देखने वाले को क्या बोलेगे सीवीओ का वाले? यार सीवीओ बहुत अच्छी जगह है, हम लोग घूमने के लिए आए हैं कोयटा से. चलो तफरी है यहाँ पे? जी जी जी. मनपसंद जगह है? बहुत मनपसंद. अच्छा कारोबार है यहाँ पे? नहीं है कारोबार बहुत है यार, करने वाले नहीं. अच्छा कारोबार बहुत है. जी जी मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हमारा संग है शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह. तखै हमारा कम दे सर ताल्लुक साथे زخو ضلع تورغن چون مداخل سره. دا خو زمون کلیوال له خا عمر چرته راغله. زخو کراچي ته راغلم. سیویو ته راغله. سیویو ته راغلم. ډیر ماشله ډیر انجوای کوم. ډیر خزای د نور کتونکو ته هم چې تاسو هم راځي انجوای کوي او ډیر خخ دغه چې کوم دنه چکرې مکرې ووي. ها کتونکو ته واچ لکه خزای د یار امن پسند ځای دی. امن پسند دی ډیر خزای دی. دا ته کاروبار والی سر څه سیویو کې کاروبار شته؟ کاروبار کو ډیر شی دی چې څوک کوي کول والا نشته. څه کاروبار دی ځه؟ دلته څوک ځان سیګریټ خرڅي دغه ما خرڅي نو ماشاءالله خدانده بږي لکه 2-2.5 روپو باندې سړی 800 روپے روز غټي. ها واو ماشاءالله دغه سیده. ډیر ملګری سره موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان څنګه جوړ ټیک ټاک؟ شی په خیر طبیعت سیر دستا. الله احسان نوم دې څه دی؟ نوم اسما شکیل احمد دی. شکیل احمد کوم ځای سره تعلق سره؟ کویټا سره. شکیل بھائی کتون کو ته دا وای چې ته چرته راغله؟ زه کراچي سی ویو ته راغلم. سمندر باندې ساحل سمندر باندې خوند او پاره چې خوند انجوای د پاره راغله. جیو کتون کو ته څه وای سی ویو والے؟ دا زدا ووم چې دغه ډېر ښایسته ځای دی، ډېر پرامن ځای دی چې هر څوک دلته راسي انټرټینمنټ دپاره او چې دلته خوند دپاره راسي او ډېر ښه کاروباري ځای دی. چکر راولئ. ښه دا راته کاروبار حوالې سره څه وایي؟ کاروبار دلته ډېر ښه کاروبار دی. دلته خلک چاليه خرڅوي چې سوپاري نسوار سګرېټ وغیره خرڅوي او 1000 روپۍ ورځ 2000 روپۍ چې دی خپل کور دپاره بچیان دپاره بوځي. ډېره مهرباني ته راغلي وو. موږ تاسو ته ټول وښول. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او کاروبار شته خو کولو والی نشته. نو چې څوک هم کاروبار کوي نو موږ په دې کې ورکړ ده چې کاروبار کېږي په 2-2.5-3 روپۍ باندې خلک 800 روپۍ مزدوري ګټي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د راتلونکو پروګرامو پورې خپل ورور ثناء الله خان لور کې اجازت. د کیمرامین زیب خان سره د لوی الله په امان.